سلامونه درنو لیدونکو. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن په یو ډیره مهمه موضوع در سره خبرې کوم. ځینې انسانان داسې وي چې یوه ډله علایم لري ولې هیڅ مرض نه لري، د هیڅ ارګان ناروغي نه لري. مثلا پر سر یې بوج وي، خلق تنګي و، زړه تنګونو، قهر و غوسه او زر عصبانیت لري. ټول وجود یې ګرمیږي ولې تبه نه لري. دغه حالت ته موږ ممکن په خپلو اصطلاحاتو کې لو ګریډ فیور ووایو. لو ګریډ فیور یا په د حرارت درجه تقریبا د تبې په اندازه نه ده ولې وجود ګرم وي، یو قسم د وجود ګرمایش موجود وي. همدا رقم د حافظې کمزوري په دې ځینو انسانانو کې موجوده وي. یو شی مثلا یو کلیک دی په خپل لاس په یو میز ایښي، مخې ته یې پرته له یاده یې وتي چې چېرته مې ایښي. همدا رقم ځینې وخت یو کلمه په زړه کې یا مغز کې چې وی وایي ولې خولې ته نه راځي. د دې ترڅنګ د عضلاتو دردونه لري، مړه دردونه په عضلاتو کې په اوږه کې موجود وي. د اډوکو مړه دردونه لري، ولې نه یې کلسیم کمی، نه یې ډي ویټامین کمی، نه یې کوم مفصل ته صدمه رسېدلي. په خپلو تصامیمو کې ډېر هم داسې خپل ځان باور نه لري، کانفیډنس نه لري. دغه حالت ته موږ برین فاګ وایو. برین فاګ یعنی څه معنا؟ د ځینو کړنو، د ځینو اعمالو یا د ځینو عادتونو د وجې اعصاب خپل وظایف په ځینو ځایونو کې سرته نه رسوي او د دې د وجې د بلا سهلنګاریو سره ناروغ مخ کېږي. ډیری وخت دغه دسته د علایمو یا سیمټمز چې مخکې مو ورته اشاره وکړله د اعصابو د تقویې سره د ځینو ورزشونو سره له منځه ځي. مثلا څه کول پکار دي په داسې یو وضعیت کې؟ ګورئ، یو ساکن ژوند باید موږ په متحرک ژوند باندې بدل کړو. څه معنا؟ په 4 ساعتونو کې لازمي باید ورزش وکړو، اکسرسایز. که خورو یې سکو یې او سمولو ورپسې او کلونه مو همدا ژوند روان کړی ده، نو وجود مو د تنبلۍ سره مخ کړی ده، عضلات شخیږي، که تحرک نه وي درست میټابولیزم او داخلي پروسس مخته نه ځي او ورو ورو بالاخره اعصاب هم دا صلاحیت ورکوي، له لاسه ورکوي چې د وجود غړي او د وجود ټول حرکات و سکنات کنټرول کړي. نو ورزش کول که هیڅ وخت ورته نه لرو، په 4 ساعتونو کې 10 منټه منډه حتمی ده. مثلا سهار چې د خوبه راجیګ شولو، مونځ او داس خلاص شو، 10 دقیقې باید منډه ووهو. دا 10 دقیقې منډه که هره ورځ وکړو نو موږ د خپل وجود ته په کافي اندازه حرکت ورکړی ده او ډېر ښه اکسرسایز یا ورزش ده. د دې سره دا شخکونه د عضلاتو او د اډوکو مړه دردونه له منځه ځي، په وجود د میټابولیزم نوی فشار واردېږي او د انرژي د تولید دپاره لاره جوړېږي. ورسره که په 4 ساعته ژوند کې اوبه کمې څکو، نو حد اقل باید په 2.5 الا 3 لیتره اوبه یو بالغ انسان ته په 4 ساعتونو کې اړتیا ده، دا باید وڅکي. ګورئ، موږ په تشو میتیازو، ډکو میتیازو، خولو، اوښکو او همدا رقم په ادرارو په دو کې مایات مصرفوو، خلاصه اوبه مصرفوو. دغه ټول که راواخلو 2.5 لیتره کېږي، نو په 4 ساعتونو کې خو حد اقل د وجود حقابه چې 3 لیتره ده دا ورکو. د دې سره د عضلاتو مړه دردونه، د وجود ګرمېدل، په ځینې انسانانو کې د پښو ګرمېدل، د سر بوج، دا ټول له منځه ځي. ښه، د دې سره ځینې ناروغان یا ځینې انسانان په رواني تکلیف یا ژور خفګان باندې اخته وي، زر قهر کوي، غوسه کوي، تشویش و اندېښنې او اضطراب لري. د هغو سایکیټریک ایوالویشن مهمه ده. سایکیټریک ایوالویشن له کوم ځای نه شروع کوو؟ یعنی سایکیټریک ایوالویشن لومړی بیهیویر تراپي ډیره مهمه ده. باید د هغه عادتونه چې یو انسان مریضوي یا مریض مرض ته ورته حالت ته بیایي، هغه باید ور په ګوته شي او هغه اصلاح شي. لکه د اوبو نه څښل په څښلو باید تبدیل کړو، ورزش باید وکړو. که د خوراک نه وروسته مو په وجود بوج وي، داسې یو بوج چې هېڅ تکلیف ته ورته حالت نه ده، نو باید وګرځو چې دا د هضم سره مرسته وکړو. دا هغه شیان دي چې باید په خوله وویل شي مریض ته. دا باید پوه کړو چې ته کوم مرض نه لرې، کوم د وجود کوم غړی دی ناروغه نه ده، بلې خپله تنبلي کوي، سهلنګاري کوي چې دغسې تکالیف سره مخ یې. نو هڅونه یې ډېره مهمه ده. ورسره د ځینو درملو نه هم باید استفاده وشي چې هغه باید سایکالوژیست ووایي چې د تشخیص نه وروسته یې درملنه سټارټ شي.
څه کولی شو موږ د اعصابو د تقویې دپاره چې د دغه علایمو نه په سمه توګه راووځو. ګورئ تاسو به حتما د اومیګا 3 په نامه اومیګا 3 فټي اسید سافت جیل یا کپسولونه لیدلی وي. سافت جیل یا کپسول دغه اومیګا 3 د ماهیانو غوړي دي او په همدې نامه باندې کافي مشهور هم دي. دا که د ورځې یا په هفته کې 2 ورځې 3 ورځې موږ وخورو نو کیسه د اعصابو حجرات یا نیورونز د دوی خوراکي توکي دغه اومیګا 3 فټي اسیدز دي. نو په یو ډول موږ د دغه اومیګا 3 فټي اسیدو په واسطه باندې کولی شو خپل اعصاب تقویه کړو او هغو کوچنیو سهلنګاریو ته رسیدګي وکړو چې اعصاب مثلا نه کنټرولوي، لکه د کولمو په نه کنټرول کې باد منځته راځي، د مرۍ په نه کنټرول کې دلجوشي منځته راځي، عضلاتو ته په سم تقلص کې که چیرې اعصاب مرسته ونه کړي نو شخیږي. دغه اومیګا 3 مهمه ده. په طبیعي عناصرو کې که وګورو چې شي کې زیات موجود ده د ماهي په غوښه کې، صحیح فش میټ. نو که په هفته کې یو ځل وس او توان ولرو چې د ماهي غوښه وخورو د کور د اعضاو سره، دا حد اقل اعصابو ته ډیره ګټه کوي. دویم څه چې کولی شو استفاده یې کړو په میکوبالامین یا 12 B12 ویټامین. میکوبالامین هم د اعصابو د تقویې لپاره ډیر یو مهم عنصر دی یا مهمه توکی ده. ګورئ دا یو عصبي حجره ده، د هغه سل باډي ده، د اګزون ده او د ډندرایټونه دي. په اګزون کې حجرات موجود دي چې دته شوان سل وایي، یعنی دغه د عصبي حجرې په اګزون کې د لکۍ غوندې چې دا اوس زه رسموم ده، دې ته موږ اګزون وایو. په اګزون کې حجرات موجود دي، د شوان په نامه حجرات دي. دغه شوان سل حجرات چې کوم دي په دو کې میکوبالامین یا ویټامین B12 موجود ده، جز د سټرکچر ده. وظیفه د دې څه ده؟ د آخذو یا د امپلس په ترانسپورت کې ډیره ګټه کوي. مثلا وجود د ګرمۍ او د سردۍ سره مخ کیږي، دا چې موږ پې پوهیږو نو دا د دې میکوبالامین او د دې اګزون شیټ برکت ده. که چیرې ویټامین B12 هفته کې 2 ځلې 3 ځلې وخورو میکوبالامین په نامه، نو هغه د اعصابو د تقویې سبب ګرځي. د کو انزایمز په نامه ټابلیټونه موجود دي د تقویې چې هغه د اعصابو سره ډیره مرسته کوي. همدا رقم د مګنیزیم موجودیت په غذا کې یا د مګنیزیم له ټابلیټ او کپسول نه هم استفاده کولی شو که چیرې کم وي. البته د مګنیزیم په استفاده کې د یو معالج ډاکټر نظر حتمي در سره ولرئ چې هایپر مګزیني که چیرې په وینه کې د مګنیزیم کچه زیاتیږي بیا مو د ناروغۍ سره مخ کوي. نو دغه ټول هغه شیان دي چې د اعصابو د تقویې سبب ګرځي. نن سبا د جینکو بایلوبا په نامه کافی لیکویډز یا مایات موجود دي. دا د اعصابو لپاره یو سټیمولیټ ده، یو کټالیست ده، یعنی اعصابو د حجراتو د تقویې او د ویښېدو سبب ګرځي. که چیرې موږ د دغسې نه علایمو سره مخ یو، په سر مو بوج وي، وجود ګرم راځي، پښې ګرمیږي، زر غوسه کوو، عضلات مو شخ دي، هیڅ کار ته مو زړه نه کیږي، همدا رقم په خپلو تصامیمو کې ډیر بریالي نه یو، هر څه مو زر له یاده وځي، په خپله حافظه باندې تمرکز نه لرو، درس ته صحیح توجه نشو کولی، ټول معاینات هم د وجود کوو. مثلا اکثره د مریضان چې ماته مراجعه کوي دغسې ګډوډ علایمو ته بیا وایي چې زما معده مریضه ده. کله چې د معدې انویسټیګیشن کوو خیر و خیریت یې په معده کې. همدا رقم حتی د کولمو تحقیقات وکړو، کولمو کې هیڅ تکلیف نه پیدا کیږي. غټې کولمې هم همدا رقم وي، هیڅ تکلیف، زخم، میکروب څه نه لري. ینه یې معاینه کړو یا ځیګر د دې مریضانو خیر و خیریت یې پکې هیڅ کوم تکلیف نه لري. ولې؟ سره د دې هم دغه ټول علایم لري. دوی د هیڅ تشویش نه کوي، په هیڅ ډول ناروغي نه دي مبتلا، بلکې د تنبلۍ په ناروغۍ مبتلا دي. دوی کولی شي چې ورزش وکړي، دوی کولی شي چې د ورزش ترڅنګ اوبو نه استفاده وکړي، د یو سایکاټریست سره وګوري، د اومیګا 3 نه استفاده وکړي. په دې هیله چې دغه موضوع ته توجه وکړي او یو څه ګټوره ثابته شي. مننه.